دا 2 ورځې کېږي چې ورک و نور دا د یو کور نه تقریبا 11 شهیدان دي نور پیدا شو دا د قام د دې ولس په محنت باندې دا 2 ورځې دا ټول قام موږ سره لګیو او نن خدای پاک موږ ته خپل شهید په ګوتو راک او نور لس شهیدان وو نور دا ټوله دره داسې شوې ده چې در په در شوې ده په هر کور کې 10 8 15 دا شهیدان دي کورونه ټول تباهي سره مخ شوي دي بچی مړه دي 3 ماشومان او نور ټول دا یو ورور مې ټول تباه شوی دی دا ما سره پاکستان کې ما سره بېګاره نور ټول او وطن ټول هېڅوک خلک اوبه وچښه خیر اوس څو نفر هلته پاتې دي یو نفر پاتې نور نه خلم دفن کړي دا وایي دا ټول یو ځای کې پټي کې خپل پټي کې دفن کړل او دا یو پاتې او د باندې ډېر پرون راشي دا مخلوق راځي او بس نه ملاوي ده اوس خدای منک څنګه که اوس هم په هغو کورونو کې خلک بند پاتې دي او شهیدان پکې پراته دي او زخمیان هم دي او زلزلې ټکان اوس هم محسوس کېږي په پورې کلي کې او غواړو چې همغې ساحې ته ورشو دغه کور چې تاسې وینئ په دې کور کې د کورنۍ فامیل ټول شهیدان شوي 4 نفره تر اوسه پورې بند پاتې وه شیبه مخکې 2 دانې راوایسته شهیدان او 2 لا تر اوسه پاتې دي چې د خلک ګورې پکې لګیا دي تر څو یې راوباسي نور د دې کورنۍ ټول فامیل شهیدان شوي دا راته ووایه چې په دې کور کې ټول څو نفره دي څو شهیدان شوي څوم راوایسته تقریبا 7 تنه کسان دي کې شپږ ایثار شوي شهیدان شوي یو پکې بچ شوی دی او څو دانې مو اوس راوایستو څو دانې نور پاتې دي اوس 2 مخکې راایستلي او 2 اوس 2 پاتې دي په دې کور کې 2 دانې پاتې دي معلوم دي چې دلته دي همدلته دي معلوم دي تقریبا یو 14 نفر فامیل یم زه په خپله دا 2 مې زامن دي او 2 مې مسیګانې دي یوه مې ننګور ده او یو مې رور دی دا 2 ماشومانان چې دا مې دا تره زامن دي او یو غرض وشه نور پیشي نه خو زه چې راجوګ شوم دغه دا کې یوه وړه شانتې لور مې وه هغه مې ښځه جنانه جګه کړه ما دغه کړله دا نور بچي مې چې و دې په نورې کوټې وې هغې وکړه پراته وو دا مې چې راجګ کړه د تروزي اواز مې د ورور ته کوه اواز یې نه اورېده چې نه اورېده د تروزي مې اواز راته وکړه د تروزي چې اواز راته وکړه مالې څه شی دی ویڅ چا بم راوارته مالې ټول دی هغه چې دغه شوم راووت ورور ته مې سورې والې هغه اواز نه کوه چې نه یې کوه بچي مې دغه یو پام مې چې وکړ یو مسۍ مې نښتی هغه جړلې چې لاس مې کته که بجلي خو نه وه د ساعت را سره و په دې باندې مې دغه لګاو دا داسې شی به مې لګوه رڼا شانې ښځې وه هغه ما زور کړې ګټم ترې واړول هغه مې راخله هغه مې چې را پشا کړه زخمي هغه مې چې لاندې درې ته دغه کړه بله ورېره مې وه هغې راته وویل کاکا یو محمد نومې هلک دی هغه به کړکۍ کې دغه دی ایثار دی هغه مې هغې ته ورکړه هغې پسې چې وختمه د هغه دا یو لاس ایثار و یو یې پښه دغه وه ایثاره وه خو ما چې ول پښه راخلاصه کړم الله پشا شوی کاکا لاس مې مثال دی هغه مې را پشا کړه هغه مې چې راکته کړل خوړ ته چې راکته شومه بېرته دی مې پرېښودل چې راوختم چې راوختم د بچو ته مې سورې والې چې ورتلم او پراته وو دې ته همداسې کته الله تا اجر نه درکړي یو وراره مې و هغه چې شپه تېره شله سهار چې راوختلو مالې محمده هغه ویل یې کاکا تختې لاندې یم چې راجګ مې که دا پښه 2 زیماته ده اوس کابل کې هسپتال کې چا وړی دی زنګونه راته وایي پښه یې غوڅېږي ښه خیر الله تعالی دې تاسې ته اجر نه درکړي ستاسې درد زموږ درد دی ما ته وګوره کاکا ستا درد د ټول افغانستان درد دی ستا خوشحالي د ټول افغانستان ټول چې چا سره 1 روپۍ کومک هم راغلی نه ځان یې نه دی سپمولی
چا چې یوه ډوډۍ وس کې دم دلته راغلی الله دې ارتلې موږ له تاسو سره یو دلته تر څو پورې چې ستا د شهیدانو دلته تدفین نه وي شوی موږ نه ځو محمد لام د شیخې کې ونیسه کوتو کې گئے دوستانو د دې ماشومې ټول کور شهیدان شوي یوازې همدغه ژوندۍ پاتې ده او تقریبا د 5 میاشتو ده د دې ماشومې یوازې همدغه ژوندۍ پاتې ده د 5 میاشتو ده نورې ټول فامیل شهیدان شوي د 3 میاشتو ده دوی ټول وړمه شپه زلزله دقیقاً پر همدې کلي کې شوې نن 2مه ورځ ده او لا تر اوسه هم د افغانستان د هوایي ځواکونو په شمول ګڼ شمېر خلک د زخمیانو د انتقال لپاره راغلي دي